جمعه مو بخیر. نن د اګست 8 ده. د کیر فور کالی په نامه خیریه ټولنه وایي د کډوالو استولو په اړه فرانسې سره د بریتانیا تړون پر سر خپلې قانوني ډلې سره خبرې کوي. دغه ټولنې خپلو پلویانو ته یو پیغام کې ویلي باید دغه تړون پر وړاندې مقاومت وکړي، لکه په وینا چې د پخواني حکومت روانډا پلان پر وړاندې مبارزه وګټله. دا خبره داسې وخت کې چې له فرانسې سره د یو دننه یو بهر کډوالو ایستلو نوي تړون له مخې لومړي کسان نیول شوي چې وړو کښتیو کې له انګریز تنګي راوښتي وو. 155 کسانو وړمه ورځ پر دې لار سفر کړی و، خو حکومت نه وایي چې څومره یې نیول شوي دي. هغوی چې نیول شوي د کډوالو ایستلو مرکزونو کې به ساتل کیږي چې ورپسې به فرانسې ته استول کیږي. د ازمایښتي پروګرام په تیل شوي 11 میاشتې روان وي او له مخې به یې بریتانیا ورته شمېر پناه غوښتونکي مني چې له تنګي د تېرېدو هڅه نه وي کړې او د وړتیا له کتنې تېر شوي وي. د بي بي سي خبریال ګراهام سچل پرې دا رپورټ چمتو کړی. د بریټانیا حکومت یو نوې تګلاره اعلان کړې چې موخه یې د هغو کوچنیو کښتیو د شمېر راکمول دي چې د تنګي له لارې د هېواد ته راځي. د کورنیو چارو وزارت کې ځینې انځورونه خپاره کړي چې ښیي کډوال د دوور ارزونې مرکز ته لیږدېږي. د کډوالۍ په برخه کې له فرانسې سره د بریټانیا له تړون وروسته دا هغه لومړني کډوال دي چې بریټانیا ته راغلي دي. د دغه تړون له مخې یو شمېر کډوال به بیرته فرانسې ته استول کیږي. دا د پیل پړاو دی او تمه ده چې لږ وخت سره به پراخ شي. خو موږ دا هم جوته کړې چې فرانسې یو خوندي هېواد دی، نو که څوک حقوقي دعوه کوي موږ به یې په کلکه دفاع وکړو. موږ تمه لرو چې د څو اونیو په ترڅ کې به د کډوالو استول بیرته پیل شي. دا نور انځورونه هم د کورنیو چارو وزارت لخوا اخیستل شوي، خو خپلواک خبریالانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې، نو موږ یې نشو تاییدولی. ویل شوي چې دا د منسټون ارزونې مرکز دننه انځورونه دي. هغه کډوال چې تازه بریټانیا ته راغلي ورته ویل شوي چې بیرته به فرانسې ته استول کیږي. بي بي سي ته ویل شوي چې څو جوپې کډوال د بیرته ستنولو لپاره نیول شوي دي. وزیران هیله لري دا ډول صحنې به نورو ته د عبرت درس شي. همداراز په فرانسه کې پوسټرونه ځړېدلي چې هغو خلکو ته خبرداری ورکوي چې که له انګریز تنګي راوړي ښایي بیرته واستول شي. فکر کوم د قانوني ننګونو په اړه هم ځینې پوښتنې شته. یو شمېر کډوال ځانونه تر 13 کلونو کم عمره معرفي کړي، نو دا به د دوی د بیرته استولو مخه ونیسي. او یا هم دوی کولی شي د عصري مریتوب د بشري حقونو ادعا وکړي چې دا به هم فرانسې ته د دوی د بیرته استنولو مخه نیسي، چې دا به پرلهپسې حقوقي شخړې رامنځته کړي. وزیرانو ته یو لویه ننګونه دا هم ده چې یوازې سږ کال له 25,000 ډیر کسان د انګریز تنګي له لارې بریټانیا ته راغلي دي. د بي بي سي یوې څېړنې د خلکو قاچاقولو یوې ځواکمنې او زور زیاتي کاروونکې ډلې له فعالیتونو پرده پورته کړې چې ترڅ کې خلک بریټانیا ته استوي. یو خبریال چې ځان یې د کډوال په توګه پیژندلی و، د فرانسې شمال کې د دغې ډلې پټنځایونو ته یو بې مخینې لاسرسی راته برابر کړی چې د سیالو جنایتکارانو لپاره د وسلوالې جګړې ډګر بلل کیږي. د بریتانیا برمنګام نیو سټریټ اډې کې په پټه فلم اخیستو هم 2 شریکان ثبت کړي چې له انګریز تنګي اوښتو لپاره کسانو ته ځایونو خوندي کولو بدل کې پیسې ټولوي. د بي بي سي خبریال انډرو هارډینګ پرې دا رپورټ رالیږلی. سلام، زه غواړم ژر ولاړ شم. سبا شاده به 1400 یورو ده. زه غواړم بریټانیا کې پیسې درکړم. د قاچاقي نوم عبدالله د دی په فرانسه کې د لوجستیکي اکمالاتو مسؤل دی او یو مهمه ونډه لري. دی پر دې هوکړه کوي چې کولی شي په بریتانیا په ځانګړي ډول برمنګم ښار کې پیسې ورکړي. دی غواړي دا کار ژر تر ژره ترسره شي. نو موږ هیله لرو نږدې 10 دقیقو کې ورسره ووینو او قاچاقیانو یا د قاچاقیانو د شبکې یو غړي ته دلته د بریتانیا د برمنګم ښار د ریل ګاډي په تمځای کې پیسې ورکړو. موږ چمتووالی نیسو چې په پټه یې ویډیو جوړه کړو. د بي بي سي یو بل همکار چې ځان زموږ د پټ خبریال خپلوان ښیي له پیسو سره چمتو ولاړ دی. هغه کس بیمن نومیږي او اوس راورسید. ډېر ارامه دی او هیڅ شکمن نه ښکاري. كله موجودين هون تسألني مزبوط شلون پیسې مې راوړې 900 پاونډ دي. سمه ده. يعطيك العافية. شكرا. سړی نغدې پیسې اخلي او ځي. کار وشو، هغه پیسې واخیستې او له تمځای ووت. اوس ښایي تاسې پوښتنه وکړئ چې موږ ولې جنایتکارانو ته پیسې ورکوو. موږ باور لرو دا یوازینۍ داسې لاره ده چې موږ کولی شو له مخې ورانکارې ډلې ته لاسرسی ومومو او هغه ځانګړې شبکه رسوا کړو چې دلته بریتانیا کې فعالیت کوي. هغه وخت چې موږ ګاډیو بیرته فرانسې ته ولاړ شو، زموږ پټ خبریال چمتو کیږي چې له ورانکارې ډلې سره خپل سفر پیل کړي.
زموږ همکار په پټه کامره ویډیو جوړوي په داسې حال کې چې قاچاقي عبدالله ورته لارښوونه کوي چې ځنګلونو کې د هغه خیمه ومومي. دا خطرناک ځای دی. موږ د ملاتړ لپاره یو امنیتي ډله له ځان سره لرو. د ورانکارو ډلو د سیالانو ترمنځ د چاړو او ټوپکو نښتې رامنځته کېږي. خو کله چې زموږ قاچاقي راڅرګند شو هغه ډېر ارام ښکاري. هغه د پیسو غوښتنه کوي چې له پولې دا وختو بیه ټول ټال 1400 ایرو کېږي. احنا نشوف جو که هوا ښه وه موږ به د سې شنبې په ورځ ولاړ سو. موږ باید له پولیسو سره د نه مخ کېدو لپاره ژر وخوځېږو. دا له پولیسو سره د دوی د پیشو او موږک لوبه ده. 2 ورځې وروسته دغه ډله خوځېږي. لومړی په ریلګاډي کې بلون ته رسیږي. قاچاقي عبدالله ځینې وخت له خلکو سره وطن ساتي او کله چې ډله د بس سفر لپاره سره راټولیږي دی د ټولو لپاره ټکټونه پیري. ماښام وختي زموږ پټ خبریال د خپل خوندیتوب لپاره له دې ځایه تښتي. دوی اوس د سمندر غاړې پر لور روان دي او موږ یې په ښکاره ډبل ویډیو جوړوو. دوی یو داسې ځای وموند چې د شپې لخوا پکې پټیږي. دوی موږ ویني خو هڅه نه کوي چې زموږ د ویډیو جوړولو مخه ونیسي. په اصل کې عبدالله په لنډو کې له موږ سره د خبرو لپاره هوکړه وکړه. دی وایي د ایران کډوال دی او 2 ځله یې هڅه کړې بریتانیا ته ورسیږي. خو ډېر ژر پولیسو دوی وموندل. دوی کسان شمیري او تر سبا یې څاري. پر سبا سهار وختي عبدالله خپلې ډلې ته خبر ورکوي چې د شپې لخوا پولیسو د دوی کښتۍ ویجاړه کړي. دغه ډول پیښې اوس ډېرې کېږي ځکه نو دوی د یوې بلې موقع موندلو لپاره انتظار باسي چې وکړی شي له پولې واوړي. 2 ورځې وروسته به موږ د ټلیفون له لارې له عبدالله سره مخ شو او هغه به په ارامه دا هر څه رد کړي. خو تر دې هر څه دمخه موږ یو بل سفر هم په مخ کې لرو. موږ باید برمنګم ته ستانه شو او له یو کس سره مخ شو. موږ ورانکارې ډلې ته ویلي چې موږ ګڼ شمېر داسې نور خلک لرو چې غواړي د لږو پیسو په بدل کې خلک د کښتیو له لارې له پولې راواړوي. دوی یو بل نوی کس د پیسو ترلاسه کولو لپاره رالیږي. بخښنه غواړم ښاغلیه، موږ د بي بي سي کارکوونکي یو. تاسو کردان یاست، سمه ده؟ موږ پوهیږو تاسو د هغو انساني قاچاق کوونکو له ډلې سره تړاو لرئ چې د انګریز تنګي له لارې د 12 مړینې مسؤلیت لري. هغه له موږ ځان ته رایتم کوي، هغه کار چې د ډلې تل ترسره کوي. د بي بي سي د خبريال انډرو هارډینګ ریپورت وو. لکه مخکې ریپورت کې مو چې اوریدل سږنی کال تر اوسه له 25,000 ډېر خلک وړو کښتیو کې برېټانیا ته رسېدلي دي. لومړی وزیر کیر سټارمر د خلکو قاچاق او ورانکاره ډلو ځپلو او ماتولو هوډ کړی دی، خو څومره به وکړی شي؟ پر همدې نورو خبرو لپاره مو همکاره شکیبا حبیب د کابل له سټوډیو را سره ملګرې شوې ده. شکیبا، ستړی مه شې، خپرونې ته د کډوالۍ ستونزه برېټانیا لپاره لا پسې ژورېدونکې ښکاري. په اړه به یې د لندن او پاریس ترمنځ د شوی نوی تړون څومره د ستونزه کابو کړي؟ مننه منجانه. اول خو د دې بریالیتوب او ناکامیدل به د وخت په تیریدو سره معلومیږي. خو خبرګونونه یې ډېر راپارولي دي. که زه فرضاً تاسو د ارقامو یا د شمیرو په اساس تاسو ته ووایم چې په اوسط ډول هره اونۍ 900 تنه د دې کښتیو له لارې برېټانیا ته رارسېږي. نو که له دې نه برېټانیا بیرته 50 تنه په هفته کې یا په اونۍ کې بیرته فرانسې ته ورلیږي، دا داسې په دې معنا ده چې په 14 تنو کې یو تن بیرته فرانسې ته استول کېږي. نو د محافظه کار ګوند وایي چې په دې حساب باندې 94% کډوال بیرته په برېټانیا کې پاتې کېږي. هلته بیا فرانسه وایي چې اوس د برېټانیا ستونزه موږ ته راپاتې ده او په دې هم او ټوله اروپایي ټولنه په دې اندېښمنه ده چې دغه کډوال به له فرانسې نورو هېوادونو ته لکه ایټالیا، اسپانیا یا اتریش ته به ځي. او د دې ترڅنګ دغه خپل کډوال همداس چې دغه کیر فور کالی مؤسسه د مسله غواړي چې محکمو ته وباسي، فرضاً په دې باندې په حکومت باندې عریضه وکړي. ډېر کډوال به د خپل قضیې د کډوال لپاره د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ دا قانون وننګوي او قضیه به محکمې ته ویسي چې دا قانون فرضاً ځکه چې تاسو خپل هم په راپورونو کې ولیدل چې د رواندا قانون بریالی شو او هغه
بریالي نشو او هغه مؤسسو چې پر وړاندې قانوني کاروایی وکړه هغه بریالي شو نو د په دې هیله دي چې کېدای شي د پر ضد هم کدی هڅه وکړي کېدای شي چې دا قانون هم یعنی بریالي نشي او لمنځه لاړ شي او کډوال چې له ناقانونه لارو غواړي اروپا په تیره بدل ته برېټانیا ته ځانونه ورسوي د لارو سختوالي او د قاچاقیانو خطر خبر وي دوی معلومات لري په دې اړه په تیرو څو ورځو کې مو له ډېرو افغانانو سره خبرې وکړې له بده مرغه تر ډېره دی له دې قانون نه دي خبر او که ورسېږم خبرونه کره نه دي د بدلونونو د قوانینو د بدلونونو هغه جزئیات چې دوی ته نه دي معلوم ځکه چې دوی ته یوازې د ځایي رسنیو خبرونه ورسېږي هغه تر ډېره ډېر داسې ټول جزئیات پکې نه وي ذکر شوي بل دا چې فرضاً یو تن نن راته وویل چې د قاچاقچیان ورته وایي چې که هغه مزل د 15 ساعته دی دوی ته ویل کېږي فرضاً د 1 ساعت مزل دی او دا چې پر پوله ساتونکي شته که نه دوی ته دروغ ویل کېږي چې فرضاً پوله ساتونکي نشته تاسو هماغسې ورتېرېږئ او په هغې کې دوی ونیول شي په دې کې نور داسې دلیلونه هم شته چې ما له د کډوالو سره خبرې کړې دوی ویل چې فرضاً داسې سرچینې نشته چې دوی د هغه کره معلومات ترلاسه کړي او په دې پوه شي چې که په کوم لار چې دوی سفر کوي هغه خطرناک دي او د دې ترڅنګ کېدای شي چې دوی بیرته یک فرضاً کې فرانسې نه تیریږي برېټانیا ته هغوی بیرته فرانسې ته واستول شي او ناقانونه کډوالي پر برېټانیا سربیره اوس ټول اروپا ته یو پرلپسې سرخوږی دی کله به هم یو اوږدمهاله حل لاره ولرلی شي دا ډېر دلیلونه لري فرضاً ما هم د خلکو سره چې خبرې کولې دی ویل چې فرضاً په افغانستان غوندې هیواد کې دوی ته فرصتونه نشته د زده کړو شرایط په هغه شرایط چې دوی غواړي په هغه شرایط برابر نه دي نور ویل چې فرضاً عامه پوهاوی نشته همدغه د خبرونو یا د هغه قانون چې بدلیږي د هغوی د جزئیاتو په اړه دوی ته معلومات نشته دغه معلومات که دوی ته ورکړل شي کېدای شي دوی پرېکړه بدله کړي نورې داسې خبرې هم راته وکړلې چې فرضاً دوی داسې هڅه کوي چې یا داسې فکر کوي چې په بهر کې یا په اروپا کې تر ډېره به د دوی د ژوند حالت بدل شي فرضاً دلته له فقره یا له بېوزلۍ خلک کړېږي دوی غواړي چې هغه په خپل ژوند کې بدلون راولي او داسې هېوادونه لکه افریقا او ځینې برخې په افغانستان کې هم له وچکالۍ کړېږي د هغې دا خلک به هم فرضاً هغوی په اصل کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي له خپلو سیمو بې ځایه شوي کله چې داسې ځای فرضاً که په افغانستان کې وي کابل ته راغلي نو دلته بېوزلي هم ده یعنې فرضاً د کاري فرصتونه دوی وایي چې نشته دغه مسایل دوی غواړي دوی فکر کوي چې په اروپا کې به د دوی د ژوند حالت بدل شي یا دغه فقر یا بېوزلي به یې له منځه لاړ شي خپله کورنۍ سره به مرسته وکړي او نور هېوادونه چې هلته جګړې دي لکه یوکراین منځنی ختیځ او داسې نور هېوادونه چې هلته جګړې دي نو دا ستونزه داسې ښکاري چې بندېدل به یې یعنې ژر ممکن نه وي ډېره زیاته مننه همکاره مو شکیبه حبیب وه له کابله دلته برېټانیا او دغه ورځ اروپا کې د کډوالۍ ستونزې په اړه راسره خبرې کولې مننه